هر چا هغه ټیم د پښتانه دعوت ورته ده هغه په جلو کښلي دي هغه در په در کړي دي خان بابا چې د دوی یو کاله پر دغه خبرې شوي زه د پښتنو غږ درلودی نور هغو ګناه نه وه کړې نه دي چې پنجابي په کور ننوتلي وو خالي د پښتانه د هغې غږ یې درلودی نو دا د دې باندې چې بیا دوی ولاړ شو وزیرستان یې په مخه ورکړي هغه ډېر درانه زورور خلک وو بازارونه یې ونړول در په در یې فلکوه یې راماجر کړو فلکوه یې در په در کړو دا د پښتانه دوست ملک نه دی وره موږ خورا پښتانه بې اتفاقه بېدیان یو موږ ته اتحاد و اتفاق نه وکړو لکه دغه موږ چې ناست پر دې خبره پکار دا د اصراره خبره موږ ته دغه همت و جرأت سره وکړو انشاءالله تعالی زموږ ته شاید څوک فکر نه شي وړی بله خبره دا ده دغه چمونه د مشرقي پاکستان سره کول مشرقي پاکستان د پاکستان د ډېر مغربي پاکستان لوړ صوبه وه د دغه بې شرمۍ پرې کولې ورغلې په هغوی یې بیا هغوی واړولې یا یې بیخي دې وشرمولې بیا وویل زما ځکه پکار د خلک مې نه دي پکار هغه خدای آزاد کړي وای هندوستان پرې راغلی دوی زموږ ګوت لاس ورته پورته کړي هندوستان آزاد دی اوس بنګلادیش دی خپل ملک دی موږ هم صحیح ملک څخه ازادي نه واخلو ګرد عمر ملګری خوان زاړو دلته موږ پرېږده د ښار خلک چې په لورات خلک یې د کامو خلک یې ګډ ځله پېژنو د کچرو د مشره سرکار دا وخت څه په کان خپل دلالان لري د ظاهرشاه د ټیمه څه زموږ د پلرو د نیکهګانو د ټیمه څه دوی خپل دلالان په دې کیسه کې درلودو دغه صمد خان اکا یې دوه دېرش کاله جېل کړی دی دا ملکان جېل کړی دی دا جګړې مې جېل کړی دلته ملکان به کښېنستو هغو پیسې یې کولې اوس هم سرکار خپل خلک لري خامخا په مړ استعمالوي په دې درنه استعمالوي د اجمل پر مرګوره استعمالوي اکسرې ورکوي دا دنده د ده پخه ده پکار دا دی دا کلمه مطالبه چې اوس موږ شوي د پښتنو ده دا د ګډ ښار ورځ پروژه دا وه ما غرض دلته وویل یو سل دېرش کاله دمخه چې دا لیکه خطا افغانستانو انګریزانو دا معاهده سره وکړه چې دا خلک به سره ازاد وي د دې خلکو په میاشت کې به د تګ و د راتګ دغه نه وي اوس یا ټول انګریز راغلی دی هغه پر موږ پاسپورټ کوي پر موږ تکلیف راولي موږ بیا رخصت کوي موږ معاشي قتل کوي د دې ګډ ښار روزګار پر دا باډر دی دا خلک یې ګډ بیا رخصت کړي دي دلته مجبور مجلس وکړي ډېر مجبوره خلک شته د ورځې 1500 روپۍ ورکړي ماښام یې خوړلي نن یوه میاشت کېږي دلته ناست خواران دا د ښار خلک ګډ بیکاره دي دا د کراګي که نه راځي هغه ګډ بیکاره دي پیسې نه وي د دوکاندار سودا نشته دا ګډ زموږ ژوند پر باډر دی زما دا په یاد دي زموږ د پلرو په ټیم کې پر دا باډر مشام باندې کړو انې دا باډر رسکو انې ویزې په ګټله اوس زموږ یو راکسوی دي پاسپورټ دی کیسه ده تراسه وجه خلک ته کارخانې وروکاږه دا 50,000 تاسو په روزګار ورکوه موږ به د باډر دنده پرېږدو د تل روزګار نه لري په خپله دلته ملګري مشر خبره وکړه په خپله وسیلې سره ولات پرې تنخوا ته ناست یې زلمۍ تا په تنخوا کې دا کام نه کېږي نو دا کار کېږي دا سړی خپل کور لري خپل ور لري خپل بچیان لري پکار دا دی چې موږ درې ورځ
لکه دغه اتحاد اتفاق چې وکړی دی ګرانه خبره وکړو. والسلام.